ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيب ربنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم عليه تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وقال تعالى في مقام آخر قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن مأدبة الله في الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرمني ومن أكرمني فقد أكرم الله أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير الهاشمي المكرم عطوف رحيم على من يسمى بأحمد ولكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रोए मोहम्मद बनाया गया फिर इसी नूर से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकान को सजाया गया वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी तुझे हशर का मुझे हशर का क्या गम है ए कासिम नानोतवी मुझे हशर का क्या गम है ए कासिम तेरा आका है वो तेरा मौला है वो जिसके दामन में जन्नत बसाई गई
जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। चिमी मीना खुदे पता बांध पैदा कड़ा तरका मापा हगो रज़्क़ पला रज़ा कड़ा वज़दास्ता ख्वाखा वपाकड़े के जपाकड़े मादास्ता जपा बदल पा वपाकड़ा द्वयारान बा चादासीन बिली दली द्वयारान बचा दासीन बिली दरी चिबया वरता कंजल अवबल दुआ का नबगूर रहमान संगहा गमख्ताम नबगूर रहमान संगहा गमख्ताम फरिश्ती चीद हुसन तमाशा का। قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. داشي پا محبت درود شریف کستاسو آواز ما ترش بمینو بانه والوالي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا بعذر علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصل عليه كما تحب وترضى. محترم المقام قابل صدر ذوي احترام صدر مجلس واجب الاحترام زينة بزم محفل زعماء ملة إسلامية مقتدر حضرات علماء إكرام أستاذ القراء أستاذ المحترم جناب قاری محمد حسین صاحب دامت برکاتہم، جناب حضرت مولانا خبیر احمد صاحب، حضرت مولانا مدار صاحب، حضرت مولانا بلال صاحب، حضرت مولانا گل رحمان صاحب، حضرت مولانا محمد واحد صاحب، حضرت مولانا نعیم صاحب، مہمان مکرم جناب حضرت مولانا نثار صاحب، جناب حافظ قمریز صاحب چې د چا نمونه ماته نه دي یاد او یا چې کم دی راکړی شوي نه دي د هغې نه معافي غواړم. الله مخاد او باد دغه علماو د مینې او د محبت سره لره الله تعالی د دې علماو د دې مجلس دا ناسته د قرآن مجید د دې مجلس دا ناسته د قیامت په میدان د سید الانبیاء د امام الانبیاء د اکرم الانبیاء د افضل الانبیاء د اشجع الانبیاء د سردار المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين راحة العاشقين أنيس الغريبين سراج السالكين سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف البراء جميل الشيم اسمه مكتوب مرفوع منقوش باللوح والقلم سيدنا وسندنا ومرشدنا وقائدنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أبداننا وطبيب قلوبنا محمد رسول الله. دزلنا درود شریف ولولای محمد رسول الله چې الله حرمین ته ولوي پمینه وای محمد رسول الله
د زړه نه ووایه چې الله ته د بېګا له د پیغمبر علیه السلام دیدار درکړي. ووایه محمد رسول الله. د زړه نه درود شریف ولولئ چې الله تعالی هم دا ظلم الله تعالی د هر غم نه بېغمه کړي. ووایه محمد رسول الله چې په جیبونو کې هم الله برکت واچي. ووایه محمد رسول الله چې په کور کې هم الله اتفاق او اتحاد نصیب کړي. ووایه محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم. الله تعالی دې زما او ستاسو دلته راناسته د قیامت په میدان د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره یو ځای د جنت د ناستې سبب وګرځوي. تاسو امین نه ویو؟ تاسو خو زما خبره خو اورئ که نه؟ دا خلک به ځي راځي، څوک به ده سره میلاویږي، څوک به ورسره ستړي مشي کوي، بیا به ترې نه ځي. خو که تاسو ده ته ګورئ او ما ته ونه ګورئ نو په اخره کې به صرف دا خبره وکړئ چې کافر مولا او ظالمې مسلې وکړې. بس سی ویل والله پته نه لګېده مړه نو مولا نه و سم بمبه مولا. بس دا شی به رانه احساس کوي. سی ویل والله پته نه لګېده مخکې وروسته تماشه جوړه وه، خلک مبارکۍ راتلل، مونږ هغوی ته کتل که نه ملا صاحب ته به هم کتل. نو هېڅ به م رانه ساز نه کوي، ښه هېڅ به م رانه جوړ نه کوي. نو برای مهرباني دا به وي چې زه به کله ناکله تپوس هم کوم. څنګه تپوس به کوم؟ یعنې ما څه وویل او جواب به تاسو د امین به غواړم، سبحان الله به غواړم. زه داسې نه یم چې تاسو چې کوم دی ځان ته ریډیو لګوئ ایسته ورته ویده شئ، یا ټیپ ته لګولې بټن دې پې وواله چې ویده شه ورته د خیره سره. شیخ صاحب به بیان کوي زه به ورته ویده شم. نه 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 نه، تاسو هم ژوندي او زه هم ژوندی یم. سمې که الله بنده، مونږ مرۍ خرابې دي، الله بنده څه کوي. عرض مې ستاسو مخې ته دا کوم محترمو عزیزانو، الله تعالی دې زما او ستاسو دلته راناسته د خیر او د برکت وګرځي. خوشحاله شوم په دې باندې ما کې د مدرسې دستربندي ده. خو الحمدلله نن یو پلار په خپل زوی باندې خوشحالي کوي. زه حافظ مرتضی ته مبارکي په دې باندې ډېره زیاته ورکومه چې قیمتي پلار درکړی دی الله تعالی. زموږ حاجي نوشاد خان صاحب قیمتي سړی الله درکړی دی چې په یو زوی باندې نن ما تاسو ټول لا جمع کړي. ګویا د ده سره دا فکر په زړه کې شته دی چې زما بچي هغه قرآن یاد کو چې دې په دنیا کې بدل نشته دی. دې په دنیا کې بدل نشته. د سرو زرو بدل شته، د سپینو زرو بدل شته، د هیرې بدل شته، د لال او د جواهرو بدل شته، د حکومت د صدارت او د وزارت د دې بدل به وي، خو د قرآن بدل ما تاسو ته وایي زه به ستاسو نه جواب غواړم. د قرآن بدل، د قرآن بدل، د قرآن بدل د الله تعالی مبارک کلام. الحمدلله والد صاحب ته ویم مبارک شه، کلی والا ته ویم مبارک شه، خاندان والا ته ویم مبارک شه. که هغه مور زما آواز اوري نو ای مور نن مبارک شه. نن تعالی هغه بچی الله تعالی درکو چې د چا په سینه کې 6666 آیاتونه الله تعالی محفوظ کړل، چې د چا سینه په قرآن باندې منوره شوه، چې د چا سینه په قرآن باندې ښایسته شوه، عظیم نسبت ورته میلاو شو. حاجي صاحب مبارک نوشاد خان ته به د زوی باندې به ډېره خوشحالي وکړي چې ام یې دله راوړي، بي یې دله راوړي، پي ایچ ډي دله راوړي، LLB دله راوړي، بیت دله راوړي. دا هم د خوشحالۍ خبره، ښکلې خبره. ښه تعلیمونه زموږ ضرورت دی، د پاکستان ضرورت دی، د وطن عزیز ضرورت دی. وکئ ښه تعلیمونه وکئ، ښه چې کم دی نو لیډران جوړ شئ، بهترین چې کم دی د قوم او د ملت او د وطن یو لوی عظیم شخصیت جوړ شه، ضرورت دی. خو دا کمې پي ایچ ډي چې ته ما یاد کړې او دا کمې ډیګرۍ چې ته ما یاد کړې دا بې وفا ډیګرۍ دي، دا مینې والا نه دي، دا نسبت بې وفا دی. د خپلې نوکرۍ پورې ډیګري او چې نوکري ختمه شوه ډیګري لاړه ختمه شوله. خو د قرآن ډیګري هغه عظیمه ډیګري ده چې تر څو جنت ته نه یې داخل کړی تر د هغې پورې دا ډیګري جدا کېدو والا، جدا کېدو والا وایي خبره کوئ، جدا کېدو والا نه ده. دا عظیمه ډیګري ده، دا هغه مبارکه ډیګري ده. د پلار نسبت میلاو شو او نسبت کې ډېر عظمت دی، نسبت کې ډېر وقار دی، نسبت کې ډېر اوچتوالی دی. چې څه سره نسبت میلاو شو هغه نسبت به دې اوچتوي، اعلاکۍ به دي، بالاکۍ به دي، قدرمنکۍ به دي. زه چې په دې لاره باندې روان وم زما سره چې کوم دی ډېر عظیم شخصیت حضرت مولانا خضر الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه، زما د شیخ زما د مرشد حضرت مولانا عزالرحمن هزاروي صاحب د هغوی خلیفه مجاز دی الحمدلله. ورسره زمونږ د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت
د هغې د تحصیل تنګي امیر هم دی الحمدلله هغوی راسره رالل دا هم به برکت دی ستاسو دپاره دومره عظیم شخصیات دلته راشي په لاره تذکره ما کوله چې د تازه ګرام نوم مې ولیدو نو ما دته تذکره په لاره وکړله مې په دې ځای هم مخکې یو بزرګ تېر شوی او ډېر لوی عالم هغه ته به د تازه ګرام صوفي صاحب ویو د تازه ګرام صوفي صاحب به ورته ډېر لوی سړی تېر شوی دی زما نیکه هغه موټي کې قاضي صاحب به ورته ویو هغه به د هغه ځای نه راتلو دلته د ملاقات دپاره د دعا غستلو دپاره نو چې د علاقه مې ولیده تازه ګرام صوفي صاحب تذکره ما وکړله او د علاقې ته راننوتم ما واقعي چې په کومه علاقه باندې د علماو سوری پاتې شوي په هغې کې الله تعالی د علم چراغ بلی په هغې کې الله تعالی د علم رڼا بلی الحمدلله په هغې کې د علم الله تعالی چې کوم چې چراغان بلی نسبتونه دي د اولیاء الله نسبتونه دي د الله تعالی د کلام نسبتونه دي او په نسبت کې رفعت دی جس کی نسبت نہیں اس کی کچھ بھی نہیں نسبت ډېر لوی اعلی چیز دی چې د څه سره نسبت راغی هغه اعلی کېږي سید الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یو ورځ فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها کور ته تشریف راوړو پیغمبر علیه السلام چې کله تشریف راوړو نو فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها لګیا وه روټۍ پخولې په تندور باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته داسې وکتل فاطمه نن چې کوم دی یو روټۍ تیاره کړه ستا بابا جان به په خپل لاس پورې کړي چې ستا بابا جان په خپل لاس باندې پورې کړي نن یو روټۍ تیاره کړه اوس پیغمبر علیه السلام سید الانبیاء امام الانبیاء اکرم الانبیاء د خپلې لور سره تندور سره خوا کې ودرېدو روټۍ څوک پورې کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گویا درس راکوي گویا سبق راکوي د دې خبرې سبق او درس راکوي چې لور د قدر کوه د لور د دې عزت کوه نن چې د چا لور پیدا شي تندی تریو شي نن چې د چا په کور کې لور راشي په بد نظر ورته ګوري یاره لور بیا پیدا شوله او پښتون قوم د خپلې لور دپاره ظالم دی پښتون رور د خپلې خور دپاره ظالم دی ظالم تاسو به وایئ څنګه ظالم دی ناراضه کېږئ رانه مه خفه کېږئ رانه مه ہماری کام ہے سمجھاؤ جانا تمہاری کام ہے مانو نہ مانو منې که نه منې حق خبره ته در رسول دي چې د خانه کعبې نه ګیر چاپېره طواف کوي او په حجر اسود کې سا ورکړي په دې مخ باندې چې کوم دی جړه لاره جوړه کړي سجدو باندې په دې تندي کې چې کوم دی نښه جوړه شوي په تسپو اړولو باندې په دې لاسو کې چې کوم دی نو نشان ښکاره شوی شپه ورځ جړاګانې کوي خو چې په ځمکه کې لور له حق نه دی ورکړی الله تعالی به الټه جهنم ته گذاري ای دي زه ملا یم زه د شیخ یم زه د بزرګ یم زه د تسپو والی یم زه د سجدو والی یم زه د عبادت گزار یم زه د ډېر ډېر منځونو والی یم زه ډېر عبادت کوونکی یم خو پلاره د لور دپاره ظالم د لور حق دی ووو د خور حق دی وروره د قیامت په میدان باندې با پیغمبر علیه السلام فرمایي د زنانو د حقوقو باره کې د الله نه ویریږئ د قیامت په میدان باندې به زه محمد رسول الله د زنانو د طرفه د الله تعالی په در کې ولاړ یم حق به غواړم پلار ظلم کړی خاوند ظلم کړی سر ظلم کړی خواښې ظلم کړی دی ظلم ورسره شوی دی نو ما او تا چې کوم دی په دې کې ډېر غټ غله راغلي یو ښه مونځګزار یو ښه تسبیح اړو والله که په جومات کې رانه چې هغه پلان له پلونه سیوا وکړي خو د لور په حق کې چې کوم دی زه غل یم غل د لور د ځمکې چې کوم دی ما وانه کړې ده زما محترم وګورئ دې به الله تعالی تپوس کوي چاله جمع کوو دغه پلار ته یم چاله جمع کوې ته خو چې قبر ته روان یې ته خو به لاړ شي په تا به خاورې واړي زویلې جمع کوې دا زوی خو دپاره چې دوه رکاته نفل هم بیا وروسته نه کوي والله که درپسې چې کم دی دوه رکاته نفل وکړي هغه ځان له دوه رکاته نفل نه کوي پلاره په تا پسې به یې څه وکړي هغه ځان له چې کم دی سوره یاسین تلاوت نه کوي پلاره په تا پسې به یې څه وکړي خدارا د لوڼو دپاره او د الله په ذات مې د قسمي د الله په ذات مې د قسمي د پلار سره د ټول نه زیات مینه کوونکي چې کم دی دا لور ده د ټول نه زیات مینه کوونکي دا لور ده زوی خو د فیسبوک بچی دی زوی خو د یوټیوب او د مسنجر او دا موبایل بچی دی که وزګار شو پلار له به ټیم ورکي مور له به ټیم ورکي که هغه وزګار شو په بې هاونه ما پلار سره به یو 15 منټه او 10 منټه کښېني ورنه زوی د پلار سره نه کښېني هغه وزګار نه دی هغه د کرکټ په میچونو کې مبتلا بچی دی دا لور ده چې د پلار په سر باندې دړ شي نو سر ته یې لور ناست دی چې د پلار باندې لږه سخته راشي نو دا لور ورته چې کوم دی ناست دی خداره د لوڼو دپاره چې کوم دی
دا الله نه ویریږئ د لوڼو دپاره چې کوم دی نو د هغې حق ورکوونکي جوړ شئ. مونږ ټول هوښیار خلک یو، زامنو له حق ورکو، لور له نه ورکو. وللذکر قرآن کې الله تعالی فرمایي چې د یو هلک دپاره د دوو جینکو برابر حصه ورکه. د یو هلک دپاره د دوو جینکو برابر حصه ورکه. دو جینکو له څه ورکې؟ د یو هلک له ورکه. هلک له ورکوم، جینۍ له حصه نه ورکومه. زما محترمو د جینۍ له چې مونږ د هلک له چې مونږ د حصه ورکو، د الله د یاري که د سوک د یاري؟ د سوک د یاري. ته خو زوی له ځمکه کې حصه ورمکه، ځه ته خو یې ورمکه چې په تاڼه کې دې راکېږي او که نه، چې دا خوله دې د الواکۍ او که نه. پلار نه پلار، پلار اړو نه پلار، والله چې په تاڼه کې دې راکاږي، والله چې دې ذلیل او رسوا کړي، کوڅه په کوڅه به دې راکاږي، په کلي کې به دې وشرموي، بدنام به دې کړي. لور غریبۍ سم نشي، لور غریبۍ سم نشي. دردمند د کور نه رسخت شي. پلار سترګو ته ګوري، د مور سترګو ته ګوري، که د خاوند د کور نه دردېدلې راشي، په زړه باندې زخمي راشي، په زړه باندې ټوکړې راشي، نو چې کله کور ته راشي نو خپل پلار ته خاندي، خپلې مور ته خاندي. داسې نه دا پلار زما په درد پوه نشي، داسې نه چې دا مور زما په درد باندې پوه نشي، دوی ته درد او خفګان میلاو نشي. والله چې کور ته راشي پلار ته هم خاندي او مور ته هم خاندي، دا درد نه بیانوي چې په هغه کور کې په ما باندې څه تېرېږي، په هغه کور کې به ما د دې دپاره چې پلار مې دردمند نشي، دا مور مې دردمند نشي. خو مونږ پلار بیا د خپلې لور تپوس نه کوو، رور بیا د خپلې خور تپوس نه کوي. خدا را د خپلو خویندو تپوسونه کوئ. ای نوجوانانو، ای رونو، دا تور سرې بل کور کې چې ناست دی، زه ورله که نشي تللی نو د کال کې چې کوم دی خیر دی د اختر په ورځ باندې لاړ شه او تپوس د اختر نه مخکې لاړ شه، تپوس یې وکړه مړه د 800 روپو جوړه چې دې ورله یوړه، د 800 روپو جوړه، او خور ته دې کېښوده خورې به زما اختر کې پته نه کېږي را به شم که را به نه شم، خو دا جوړه ځان له جوړه که پته تشته چې ته روره کله دې خور نه رابار شي. ای پلاره چې کله دې لور نه ته رابار شي، دا په پردي کور کې چې کوم دی بیا ناست دی که نه، نو هلته هغه جوړې په لاس کې نیولي، خپل خاوند ته وایي نن زما روکې راغلی و ماله جوړه راوړې وه، نن زما بابا راغلی و ماله جوړه راغلی وه، په ټول کور کې چې کوم دی را جوړه ګرځئ، زما روکې نن راغلی و، نن یې زما تپوس وکړو، زما رور راغلی و، نن یې زما پوښتنه وکړه. خدا را د زنانو باره کې د الله نه ویریږئ، د دې د حقوقو باره کې د الله نه ویریږئ. دا هغه قوم دی چې دا چغه غریبه نشي والی، دا اواز نشي کولی، د پلار باندې چې کوم دی په یار نشي کولی، پلار ته سترګې نشي راړولی، په پلار باندې بدماشي نشي کولی. پلاره ته ولې ظالم جوړېږي؟ پلاره ته ولې ظالم جوړېږي؟ د هغې لور دپاره ولې چې کوم دی نو د هغې حقوقو خوړونکی جوړېږي؟ الله تعالی دې مونږ په دین باندې پوهه کړي او الله دې د دین شته مونږ کې پیدا کړي. عرض مې ستاسو مخې ته دا کوو، پیغمبر علیه السلام د خپلې لورکۍ سره ولاړ دی، فاطمه زهرا ډوډۍ راته تیاره کړه، زه به یې چې کوم دی نن پورې کړم، نن به محمد رسول الله پورې کوي، نن به سید الانبیا پورې کوي. الله اکبر. فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها ولګېده، روټۍ تیاره کړه، د دوانو جهانو سردار جناب رسول الله په خپلو لاسو مبارکو باندې پورې کړله. دوانو جهانو سردار انتظار کوي. فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها یو روټۍ را لرې کړي، आवाज یې وکړو بابا جان ټولې روټۍ مې را لرې کړلې، تمامې روټۍ مې را جدا کړې. ای بابا جان اقا روټۍ چې تاسو لګولې ده بابا جان هغه پخېږي نه، هغې ته ناست یم هغه را جدا کول غواړم خو هغه پخېږي نه. د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فاطمه دا روټۍ هغه روټۍ ده چې دې سره ستا د بابا جان لاس لګېدلی دی، نو په دې باندې د دنیا اور اثر نه کوي، اور پہ اثر نہ کوي. ولی نسبت د چا د لاس سره راغی؟ د محمد رسول الله صلی الله تعالی وسلم د لاس سره راغی. یو نسبت راغی، نسبت کی عظمت دی، نسبت کی وقار دی، نسبت کی اوچتوالی دی، نسبت کی اوچتوالی دی کہ نسبت راغی، نسبت عظمت لري. الله اکبر. دوانو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے، خلیفہ ثانی دے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. مسجد نبوی نبار کمره ده، باقی باندې یو دغه لګي ناوه لګېدلې وه، ناوه داسې لګېدلې وه چې څوک به راتلل نو باران چې به راښکې شو په هغې باندې به اوبه راتللې،
بار نه چې به کوم وفود راتلل عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به دغه ځای ته راورس او دغه ځای کې به ملاقات کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا ناوه لګېدلې ده، بار نه وفود راځي، زه ملاقات کوم، داسې وکړئ تاسو چې دا ناوه لرې کړئ، دا ناوه د دې ځای نه لرې کړئ. صحابه اکرام راولګېدل، ناوه یې لرې کړه. د کمرې ناوه چې لرې کړه، د کمرې مالک راغی. د کمرې مالک چې راغی، د کمرې مالک چې داسې وکتل، ناوه چا لرې کړې؟ د امیر المؤمنین حضرت عمر په حکم باندې لرې کړی شوې ده. امیر المؤمنین حضرت عمر په حکم باندې لرې کړی شوې وه. هغه چې کوم دی روان شو، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته کېناست. امیر المؤمنین ناوه تاسو لرې کړې؟ او جی ما لرې کړې، ما لرې کړې زما په حکم. بار نه وفود راځي، دغه ځای کې باران ناخیش دغه باندې اوبه راځي، چیتم ده، هغې سره زه ملاقات لرم، مسجد نبوي نه بار درځم. ورته یې وفرمایل جی تاسو ته پته شته چې دا ناوه چا لګولې وه؟ دا ناوه چا لګولې وه؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ما ته دا معلومات نشته ناوه چا لګولې وه. نو دا د کمرې مالک حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا جان دی. ورته فرمایي اے امیر المؤمنین دا ناوه هغه ناوه ده چې د دواړو جهانو سردار په خپلو لاسو لګولې وه. تاسو هغه ناوه را لرې کړه چې محمد رسول الله لګولې وه. حضرت عمر ورته فرمایي چېرته زه چرته هغه ناوه را لرې کول چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې وه دا خو کېدی نشي. وفرمایل ناوه راوړئ، ناوه واپس راوړی شوله. عمر فاروق امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ پوښتنه کوي کاکا جان ناوه د دواړو جهانو سردار څنګه لګولې ده؟ ورته وفرمایل زه کېناستم، محمد رسول الله زما اوږه مبارکه باندې ودرېده، په خپلو لاسو یې دا ناوه ولګوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي کاکا جان نن به عمر کینی په اوږه باندې ته ودرېږه. 22 लाख مربع میل حکمران عمر فاروق رعایا خیال څنګه ساتي، د پیغمبر د خاندان خیال څنګه ساتي، د سید الانبیاء د خاندان څنګه خیال ساتي. عمر رضی الله تعالی عنہ کېناستو، عباس کاکا جان له ناوه ورکړه، ناوه په خپلو لاسو ولګوه. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ناوه ولګوله. حضرت عمر حکم جاری کړ چې د کمې ناوې نسبت د محمد رسول الله د لاس سره راغې هغه ناوې ته به د نن نه بعد څوک هم ګوتې نه وروړي، ځکه چې نسبت یې د چا سره راغلی؟ د محمد رسول الله د لاس سره. الله هم حرمینو لبوځه، الله هم د حرمینو سفر نصیبه کا. نن هم چې په باب السلام باندې تاسو ننوځئ، باب السلام باندې قبلې طرف ته، هلته قبله چې کومه ده، دلته نه، دلته قبله زمونږ بل خو هلته قبله، هلته قبلې طرف ته چې وځي سلام ته سړی ورننوځي، دا ور چې کله ختم شي دغه ځای کې یو سورې غونته کې ښکاري، یو سوراخ غونته کې ښکاري، دغه ځای کې دا د هغې ناوې ځای دی. حضرت عمر حکم جاري کړی تر دننه پورې هغه سورې شته، هغه ناوې هغه دا حجم خو نشته، هغه لرې کړی شوی دی، خو هغه سورې تر د اوسه پورې موجود دی. د دغه ځای نسبت د محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم د لاس سره، جس کی نسبت نہیں اس کی کچھ بھی نہیں. نسبت عظمت دی، نسبت وقار لري، نسبت اوچتوالی لري، نسبت چې راغی اے پلارا قیمتي شولې، اے مورې که زما آواز اورې، خویندو میندو که زما آواز اورې، چونکه انشاءالله دا نیم بیان خویندو میندو ته دی، د هغې حصه هم پکې زه پیدا کول غواړم. اکابر راغلي هغوی به بیانات فرمایي، مختصر خبر راټولوم، د هغوی حصه هم پکې پیدا کوم. که مور زما خبره اوري، اصل کې کار دی چې دا زنانه کوم ځای کې ناستي نو دوی د دین خبره ډېره زیاته اوري. دا سړي چې کښېني دا ډېر زیات خبرې کوي، لکه د چنچڼو په شان لګي دا سړي خبرې کوي، خو زنانه خبرې نه کوي، قدرتي کار دی. دا بالکل غلي ناستي، دا د دین خبره ډېره زیاته ښه اوري الحمدلله. ټیک ده چې یو به د تازه ګرام نه راغلي او بل به د قاسمي نه راغلي او بل به د سروبي نه راغلي، ورته به وایي ته لږه رانږدې شه که خبرې نه کوو نو پس خو به وکړو که نه ایله د لرې نه یو بل سره میلاو شو، خو د دین په مجلس کې دا کار نه کوي. مکمل یې غوږ ایښولی او چې بله خبرې کوي وایي غلی شه ګوره عالم خبرې کوي او ته خبرې کوي. زنانو کې دا کار شته دی. ای خویندو میندو هغه مور ته نن زه مبارکي ورکوم چې بچی حافظ قرآن جوړ شو، د حفظ او انشاءالله دا عظمت د دغې پلار دی، دا رفعت د دغې مور دی،
دا تربیت دغه مور دی، دا سوچ دغه مور دی، دا فکر دغه مور دی، دا عزت او وقار دغه مور دی. الحمدلله نن دا غیر لپاره دا نسبتونه دي. او چې کله مور تربیت والا د قرنګ جوړ شي چې دا غي نسبتونه د قران سره پیدا کی، د سره پیدا کیا وای کنه دا لپس خلک ډیر نه وای کنه زی په تاسو باندې ویل غواړم چې نسبت د سره پیدا کیا قرآن مجید سره پیدا کړي، چې نسبت د قرآن سره پیدا کړي دا مور قیمتي ده، چې نسبت د الله تعالی د کلام سره پیدا کړي دا قیمتي مور ده، دا قیمتي پلار دی چې دا غي بچی نن الحمدلله حافظ قرآن جوړ شو. دا نسبت به څنګه پیدا کوم مور سره؟ ای مور که زما आवाज اوري، تربیتګاه ستا غېږه ده، پرورشګاه ستا غېږه ده، سبق خودلو والا ستا غېږه ده. که ستا تربیت وو نو بچی بچی کم دی ان شاء الله حافظان پیدا کیږي. خو د مور غیب کا قیمتي وي، چې د مور غېږه قیمتي وي الحمدلله نو دا بیا ډېر لوی شخصیات پیدا کوي، عظیم شخصیات پیدا کوي. یو پلار د کور نه ووتو، یو خاون د کور نه ووتو، بیبي ته وویل زه لاړم، په داسې سفر باندې لاړم چې زما پته مه کېږي نه چې زه به واپس راشم، په داسې سفر باندې لاړم چې زما د لاش مه پته مه کېږي چې زما لاش به کوم ځای کې، په داسې سفر باندې لاړم چې کم سفر د هغې په دې تمه کېږم چې زما چې کم دی ستا قبر به معلومات تا ته وشي او که نه. زه لاړم. سړی کمانډر ان چیف دی، سړی د زمانې جرنیل دی، د سړی د بادشاهي وقت عظیم شخصیت دی، لوی مجاهد دی، لوی غازی دی. کلی کم کلی دی مدینه منوره ده، د مدینې منورې نه دا غازی روان شو، دا مجاهد روان شو، دا عظیم هستی روانه شوله او روان شو چې کم دی میدان جنگ ته، اخري سرحد ته لاړ. چې کله ووتو نو د دې ښځې په غېږ کې چې کم دی 30,000 دراهم واچول، 1,000 دراهم واچول. دا زما طرف واخله، دا ستا خرچه شوله. یو لفظ یې ورته وویل یو امانت مې دی در سره، دغه امانت خیال وساته، زما د لاش مه پته مه کېږه. بیبي دروازه بنده کړه، چې کله په دروازه باندې ووتو نو داسې دروازې بنده کړه چې زما خاوند به واپس رانشي. چوکټ باندې رخصت کو، الوداعي سلام یې گویا وکړو چې زه به د خپل خاوند چهره بیا وینم او که وینم. دا خو د شهادت په ارمان باندې روان دی، دا خو د شهادت په ارزو باندې روان دی، دا خو د شهادت په تمنا باندې روان دی. نه جانې زما خاوند به دې کور ته واپس راشي او که نه. خاوند لاړ میدان جهاد ته، بیبي پاتې شوله. چې بیبي پاتې شوله مدینه منوره ده، تاریخ لیکي د دې لوی عظیم شخصیت نوم عبدالرحمن تارخ دی. فرمایي دا عظیم مجاهد 27 سال بعد کور ته راغی، 20 کاله بعد مدینې منورې ته راغی. چې مدینې منورې ته راغلی شپه وه چې مسجد نبوي مبارک ته راغی. زړه کې وایي چې د شپې به کور ته ورشم نو سبا چې زما دا بیبي را پاسي او ما ویني دې ته به یو سرفرایز میلاو شي، دې ته به یو عجیبه خوشحالي میلاو شي چې زما خاوند د شپې او د کم ځای نه چې د هغه ځای نه لاشونه راځي، د هغې ځای نه قطره وجودونه راځي، د هغې نه زخمیان راځي، هلته چې کم دی خلک دفن کېږي، خاورې پې اوري، بیا تر قیامته پورې چهره نه لیدی کېږي، د هغې نه چې کم دی روغ او ژوندی راغلی دی. نو زما ښځې ته به یو سرفرایز میلاو شي، نو راشه په نیمه شپه باندې کور ته ورشه، سبا به دې ته د عجیبه خوشحالي میلاو شي. نو په نیمه شپه باندې کور ته راننوت. چې کور ته راننوتو نو تاسو به وایئ چې ولې دا څنګه راننوتو؟ نو د مدینې منورې واړه دیوالونه وو، د مدینې منورې وړې دروازې وې، یا چې کوم دی پردې ورته لګېدلې وې. د مدینې دروازې وړې وې خو د حیا دروازې تر د اسمانه پورې وه. د مدینې منورې دیوالونه واړه دیوالونه خو د حیا دیوال تر د اسمانه پورې رسېدلی و. نن دروازې غټې شوې خو حیا کم خوا لاړه. نن دیوالونه غټ شول، حیا کم خوا لاړه. زما د لور حیا کم خوا لاړه، زما د بچی حیا کم خوا لاړه، زما د بیبي حیا کم خوا لاړه. پلاره که ته اورې تا ته ویم زما د اواز د زړه په غوږونو باندې واوره. مورې که ته اورې نو زما د اواز د زړه په غوږونو باندې واوره. دا یو پیغام واوره. پیغمبر علیه السلام فرمایي من رأى منکم منکرا، چا یو غلط کار ولیدو نو په لاس دې منې کړي، که په لاس یې وس نه کړي په خوله دې ورته ووایي، که په خوله نه نو په زړه کې خو اضعف الایمان دی. پلاره ته د لور جامې اینې چې د لیدلو نه دي او د کتلو نه دي. مورې ته د لور جامې اینې، خاونده ته د ښځې جامې اینې
خواخي تر انګور جامې نه چې دا جامې داسې دي چې پلار هم د کتو نه دی رور چې ورته داسې وګوري د رور هم د جامو ته د کتو نه دی سترګې ښکته کړي سټونه ښکته کړي نګاهونه ښکته کړي چې د لور مې کمې جامې اچولي د ښځې مې کمې جامې اچولې دي پلاره که ستا پې سترګې پټې کړلې خواښې که تا پې سترګې پټې کړلې روره که پرې خور تا سترګې پټې کړلې خاونده که تا پرې خپله ښځه باندې سترګې پټې کړې د شریعت خلاف جامې اچولې وې د شریعت خلاف د هغې ګرځېدلو شریعت خلاف د هغې پیزارو شریعت خلاف چې کوم دی د هغې کردارو تا پې سترګې پټې کړلې نو چې کمې زنانه سرتور یي یعنی هغه جاک صادر اچولی چې پای کې سر ښکاري پای کې سر ښکاري لکه د سیپون لوپټه زنانه د سیپون لوپټه اچولې ده دې کې سر ښکاري چې د کمې زنانه سر ښکاري په هغې باندې د الله قهر او لعنت او غضب ورېږي هغې باندې الله قهر او لعنت او غضب ورېږي د الله د رحمت نه د الله د رحمت فرشتې هغه کمرې ته نه ځي هغه کوټې ته نه ځي هغه کور ته نه ځي چې په کم کور کې د زنانه سر ښکاري د الله رحمت فرشتې هغه کور ته نه راځي راته دا ووایې که پلاره ته سترګې پټې څنګه چې په هغې باندې د الله قهر او غضب ورېږي ته ورسره په دې ګناه کې شریک یې ته ورسره په دې ګناه کې تایید کوونکی ته غواړې دا چې دا دغه شان جامې واچي ته غواړې دا چې دا دغه شان پیزار واچي ته غواړې دا چې دا دغه شان چې کوم دی لوپټه واچي څنګه چې هغه د الله قهر کې ده ای پلاره ای خواښې ای سخره ای روره ای د کور مشره ته په دې ګناه کې ورسره شریک یې څنګه چې په هغې د الله قهر ورېږي داسې ورسره په تا هم د الله قهر او غضب ورېږي مسترګې پټو سترګې حیا زمونږ له لاړه پرده زمونږ له لاړه الله دې دا علما ژوندي لري الله دې دا علما ژوندي لري د چادر د چار دیوارې حفاظت کوونکي دا علما اکرام دي د الله په ذات قسم که نه ورنه درد مې زړه وکړو په بل ورځ باندې چې چا راته فیسبوک باندې یو څیز وښودو چې زما ټیچر ناست دی زما لیکچرر ناست دی زما پروفیسر ناست دی زما خور ګډیږي او زما چې کوم دی لیکچرر او پروفیسر چې دا زما د روان مستقبل جوړونکی دی دا زما د مستقبل هغه معمار دی دا زما د مستقبل دپاره روشن ستارې ماله راکوي زما خور ته پړقې د پروفیسر والې ناستو لیکچرر ورته پړقې والې ناستو کاش لیکچرره پروفیسره ته به پاسېدلې وې زر به دې لوپټه به دې خپله لور باندې اچولې وې دا خو ستا سټوډنټه ده دا خو ستا په سکول کې سبق ویونکې ده دا ستا په کالج کې سبق ویونکې ده تا به ورته لوپټه په سر اچولې چې ګډېږه ما ستا د ګډېدو ځای نه دی دا ستا د سبقونو ځای دی دا ستا چې کوم دی دلته د تربیت ځای دی نن زما لور ګډېږي نن زما خور ګډېږي زما معمار زما چې کوم دی هغه چې هغه د قوم مشر هغه ورته پړقې وی لګیا دی کاش لیکچرره کاش پروفیسره کاش اسکول استاده کاش که په زړه کې دا درد پیدا شوی چې ما د خپلې لور له کم تربیت ورکړو ما د خپلې خور له کم تربیت ورکړو دا هغه لیډر نه ګڼم دا هغه لیډر نه ګڼم چې د پاکستان پښتانه یا چې کم دی نو پاکستانی بچی هغه ورته په دغه باندې ګډېږي له پاسه په سټیج باندې ګډېږي زما لیډر لګیا دی هغې ته چې کوم دی پړقې وي هغه ورته سندرې وي زما لیډر لګیا دی هغې ته پړقې وي کاش چې سندرغاړې ته دې ویلی چې کور کې کښېنه تاله به پیسې کور ته درځي ته پیسو مجبوره کړې دې ځای ته راوستې ته چې ګډېږي پیسو مجبوره کړې دلته راوستې پیسې به زه درلېږم خو زما خورې زما عزت زما وقار زما پرده زما عظمت کم لیډر زه هغه لیډر وګڼم کم لیډر هغه لیډر وګڼم چې هغه دمې ته لګیا دی پړقې ورته وایي او اواز کې دا زما ثقافت دی دا زما تهذیب دی دا زما تمدن دی دا تمدن نه دی دا شیطانت دی دا ثقافت نه دی دا شیطانت دی دا تمدن تهذیب نه دی دا ثقافت دی تهذیب خو ماته محمد رسول الله را کړی ثقافت خو ماته محمد رسول الله را کړی ژوند زندګۍ تېرولو طریقه خو ماته محمد رسول الله را کړی دا ته چې کم رنګ ورکې دا خو ماته هندو پرېښودی دا ته چې کم سوچ جوړې ماته دا خو د هندو بد سوچ دی دا خو د کفر مت سوچ دی دا خو د عیسائیت سوچ دی اپنے ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی محمد شاہ قریشی شاہ پرنگ کم قریشی شاہ پجامہ کم محمد شاہ پکردار کم محمد شاہ ناس ولاڑ کم محمد شاہ معاشرت کم محمد شاہ تہذیب تمدن کلچر محمد کا
د ترکی په سفر باندې اوس د ترکی نه مخکې د ترکی په سفر باندې جرمني چانسلر راغی جرمني چانسلر د ترکی په سفر باندې راغی چې ترکی په سفر باندې جرمني چانسلر کله راغی نو د ترکی خلق ولګېدل استقبال ته ورته جینکې راویستلې زنانې ورته استقبال ته راووتلې ګلونه پې شیندل جینکې ورته ولاړې لباس هم د هغې موافق اغوستی و نو دا شان ورکور چانسلر روان و یو طرف ته کتل بل طرف ته کتل نو د ترکی صدر ته وویل ویل تاسو هم دا چل کوئ لکه ستاسو چې کوم تهذیب دی دا کوم ستاسو زنانه چې ولاړې دي ویل او جي تاسو ته استقبال ته راووتې و دغه جرمني چانسلر ورته څه خبره کوي ویل زمونږ یورپ تباہ و برباد ہم دے تہذیب کو زمون یورپ غرق و پرک ہم دے تہذیب کو مائی کہ مسلمان سر بدا تہذیب نہیں مسلمان بدا حیا و دا عزت او دا فردو تہذیب ساتھی تاسم دا کفر تہذیب واغس تاسم زمون دا یورپ تہذیب واغس تاسم زمون دا تہذیب دلان دے رالے زمون تہذیبونا زمون قومونا زمون دا جکم دے خپلولے و رشتی دا جکم دے دی تہذیب تباہ و برباد اکڑے انگریزم دا تہذیب بہترین نگڑی کافر ام نگڑی کاغه قوم مشر بد گړي نن مونږه هغه اپناو کړی دی خدای دې ما او تاسو ټول محمدیان کې صدیق الله تعالی محمدیان صدیق الله محنگا زمون شیخ زمان مرشد مولانا زرمان ہزاری سے بدیز واقع فرمائل وی حاجی محمد امین سے فرمائی دا ازل استاد شقی پدام بندی اما ز محمدی اما شیشے لگا محمدیان سے چہرہ کے محمدیان سے جاموں کے محمدیان سے کردار کے محمدیان سے گرزیدوں کے محمدیان سے گرزیدوں کے محمدیان سے صنعت حرفت کاروبار کے محمدیان سے زما پہچان محمدی دے زما پہچان یورپ نہ دے زما پہچان تہذیب دے یورپ نہ دے کلچر دے یورپ نہ دے اور یہ وجہ کو علامہ اقبال چکل غرناطہ قرطبہ الحمراء اندلس یوکت سپین یوکت پہ جڑاش غرناطی دے قتل اگئی جڑل قرطبی تے قتل اگئی تے جڑل الحمراء تے جڑل اگئی تے قتل دا قرطبی غط جامع مسجد کہ پاگئی کے پلکون خلق پا منظبانے ولاڑو نن پاگئی کے جکم دے نو دا عیسیانو گرجہ جوڑا شوے دا نن پاگئی کے عیسیانو گرجہ پاگئی کے دا سجدی اجازت نشتا پاگئی کے دا اللہ اکبر دا ویلو اجازت نشتا اگر عیسیانو گرجہ دا علامہ اقبال چکل راگے نو پا جڑا شو اور پا جڑا دے ہم کون ہے کیا ہے باخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کا کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے اگر یاد تو انگریز کی ترانے ہے یاد ہے اگر یاد تو انگریز کی ترانے ہے یاد ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم کتنے سنگ دل ہیں کہ بس رسم حیا یاد نہیں پل تہذیب ٹنگ گئی پل تمدن ٹنگ گئی اور دی تہذیب بارے کے اخیرے لپس داویم دا تعلیم چی ماو تاسو کو دا تعلیم دی جامو ترازی او کو دماغ ہوتا وائی لکا خبری کوئی دا تعلیم چی کم دے دا جامو ترازی کی دماغ ہوتا دا جامو ترازی کی دماغ ہوتا دماغ ہوتا رازی نن چیز سکول تا بچے لے گم پا پینٹ کے لے گم دا تعلیم خود پینٹ تا نرازی دا دماغ ہوتا رازی دا پینٹ زنشاندہی دے چاور کو اگا تا ما چکم دے نن دا غوا چول جیزے کے لئے غالتے ہوتے چاچی سبالا ہوتا ہوئی ٹائی پتہ تشتا ٹائی داغی مذہبی داغوی چکم دی دینی نشان دے کہ تاسو ٹائی کتری کنا نو ٹائی لے دیزے کہ غوٹا ورکلے کی اگوٹا دسی ٹھیک دا دا سے ماتا سوچ کوئی ٹائی لگوٹا اگوٹا دا شان جوڑشی ٹھیک شوئی چی گوٹا ورکشی داگئی نا پس دا ٹائی چی دیزے تراشی نا پر یمین کی دیزے کہ آخری کی کٹنگ دے دی شوئی کٹنگ دے دی شوئی کٹنگ او بیا دیزے کہ غوٹا دا غوٹا او کٹنگ پتا تشترے دا سلیب نخدا دا سلیب نخدا دیتا اگوی عبادت کی عیسیان دیتا اگوی عبادت کی اقا سلیب نندا مسلمان پغالا کے پروت دے
نن هغه نشان د مسلمان په غاړه کې پروت دی. خدا را د تعلیم نه خو نه منع کوم. ما ته یو سړي وویل ته د تعلیم نه مې والله که د تعلیم نه منع کول کوم. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه بالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قرآن فرمایي تکړه شه، تعلیم وکړه، په کوم رنګ کې کافر راځي په هغه رنګ کې ولې ته راشه. که په انجینیرینګ کې راځي ته په انجینیرینګ کې راشه، که په ډاکټریټ کې راځي ته په ډاکټریټ کې راشه، که په ساینس کې راځي ته په ساینس کې راشه، که په تجارت کې راځي په تجارت کې راشه، که په صنعت کې راځي ته ولې په صنعت او حرفت کې راشه. نه دې منع کوم، زه چې دې منع کوم د هغې تهذیب نه دې منع کوم، د هغه تمدن نه دې منع کوم، د هغه کلچر نه دې منع کوم، د هغه هغوی چې کوم دی د عادات او اطوار نه دې منع کوم، هغه ما اپناوه. د تعلیم نه خو دې نه منع کوم. ته د تعلیم خلاف نه یم، د هغه د تهذیب او د تمدن خلاف یم. زه محمدي یم، زما پہچان محمدي دی، زما پہچان محمدي دی، زما پېژنګلو محمدي ده. په کائنات کې ما په څوک په ساینس نه پېژني، ما څوک په چې کوم دی په اګریکلچر باندې نه پېژني، ما څوک چې کوم دی په لویو لویو عهدو وزارتونو باندې نه پېژني. په ټوله دنیا کې چې زما پہچان دی، زما پہچان دی لا اله الا الله محمد رسول الله. زما پہچان دا دی چې زه د قرآن غلام یم. زما پہچان دا دی چې د کائنات عظیم لیډر او رهنما ماله الله را کړی محمد صلی الله علیه وسلم. د جرمني په میونخ یونیورسټۍ کې وګوره لیکلي دي چې په هغې کې لا کېږي چې په ټوله دنیا کې هغه لیډران څوک دي چې دنیا ته امن ورکړی، قوم ته امن ورکړی، د امن درس او سبق یې ورکړی، معاشرې په امن کې استوار کړی ده. هغه لیډر څوک دی؟ لاړ شه د میونخ یونیورسټۍ کې ډېر نومونه لیکلی شوي دي، په هغې کې ړومبی نوم لیکلی شوی محمد صلی الله علیه وسلم. خبر رانه اوږدېږي، عرض مې دا کو. عبدالرحمن طارخ کور ته راننوت، د نیمې شپې کور ته راننوت. چې د نیمې شپې کور ته راننوت، په کټ کې ګوري نوجوان پروت دی، ځوان پروت دی. عبدالرحمن طارخ دا نوجوان د ګریوان نه ونیو. څوک چې په نیمه شپه زما کور کې پروت دی؟ عبدالرحمن طارخ چې کوم دی د ګریوان نه ونیو، نوجوان را پاسې عبدالرحمن د ګریوان نه ونیو. ویل ته څوک چې په نیمه شپه دې نه د چادر خیال وساتو، نه د چار دیوارې خیال وساتو، په نیمه شپه باندې زما کور ته راغی. عبدالرحمن وایي زما کور، نوجوان وایي زما کور. شور جوړ شو، پر شور جوړېدو کې د بیبي د کمرې دروازه کولاو شوه، د مور د کمرې دروازه کولاو شوه. چې دروازې کولاو کړه، ړومبی نظر یې په خاوند باندې ولګېده. आवाज ورکو و بچوریا د پلار د ګریوان نه لاس لرې کا د پلار د ګریوان نه لاس لرې کا بچی چې وکدل چې دا مې پلار دی پلار چې وکدل چې دا مې بچی دی نو د مینې غاړه میلاو شوه د محبتونو غاړې میلاو شوې 27 سال بعد بچی پلار سره میلاو شو 27 سال بعد بچی د پلار چهره ولیدا پلار کې ناس بچے کے ناس بیبیم کے ناس دا خاون بیبی تو قتل زما بیبی 27 سال باروما 20 کال میں بار تیر کل زما دا بچی خسمانه دے سنگا کلے دیر زر دینار دے پسبانے اولا گاول اغاوتا جواب کس فرمائی خاون دا حل در تویم دیلا دا خبری کی دی کی دا مسجد نبوی نے صدار آلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صدا دا مسجد نبوی نرالا بچے روان شو مسجد نبوی اڑختا زان مانزل رزی مسجد نبوی تا بی بی جی کم دے خاون تا کوری خاون تا بی بی سویل زما خاون دا آزانو شو مسجد نبوی تا لارشا منز ادا کا دا 27 سال تاریخ دا تبیانوم سخت امرابان راغلی دردون امرابان امراغلی 20 کال سار بکی ناسم تر دا ماخام پورے میں دی چوکت دا گدل دی دروازے تما کتن کڑی دا چی خدا زما دا سر سورے بکل رازی خدا چی زما دا دنیا زندگی پی آباد دا بکل رازی 20 کال میں دا چوکت سار لے دے 20 کال میں دا دروازہ سار لے دا سخت مرابان رالے دردون مرابان رالل ورزد تکلیفون مرابان راغلی خاوندہ مسجد نبوی کی منز ادا کا دا 27 سال تاریخ و داستان دا تبیانو ما
خاون راغه مسجد نبوی تا مسجد نبوی کی منز ادا کو د منز د ادائیګه نه بعد یو ادای او قتل یو قطن او یو عالم کې ناستو یو محدث کې ناستو یو شیخ التفسیر کې ناستو طالبان رال چای لاس کولو طالبان رال چای د کم د تندې کولو طالبان رال چا سینې ترانس دیکو د طالبان یو جمی غفیر کې ناستو په طالبانو کې امام مالک رحمه الله کې ناس حسن بن زیاد رحمه الله کې ناس لوی محدثین کې ناس ده حديث سند شروع شو قال حدثنا فلان بن فلان ده عبد الرحمن تارخ صف کے ناس دو تپوسیو کو مرگریا دا سوک چی چای تندیخ کولو دا سوک چی چای لاس کولو دا سوک چی دمر عزت خلقو کو اگوتوی کاکا جان نے پیجنی وی نے پیجنم دا دا چا سوک دے ورد فرمائی کاکا جان دا دا پلار تلے دے اخیری سرحد لا دا دا پلار تلے دے میدان جہاد تا دا دا پلار تلے میدان کارزار تا ویش کالو شول چلا پلار نے راغلے دا پلار نامی عبد الرحمن تارخ دا عبد الرحمن تارخ بچوڑے رے دا تپی جنینا دا تمام مدینے پی جنی دا تپی جنینا زنانو نارینے پی جنی دا تپی جنینا تمام مدینے پہ حدیث خیست کردے دا دا نام دا امام ربیع الرائے رحمہ اللہ محدث مدینہ دا خود مدینی محدث دے دا خود مدینی ملوی مفسر شیخ الحدیث سے تمام مدینه خسته کړي د حدیث منورو باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خو هغه شخصیت دی عبدالرحمن پوه شو چې پاسې دو یو نظر پر خپل بچی باندې واچو د بچی په شونډو باندې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله اوه مرګري دا مزرا نوشاد خان ته هم دا مزرا کموری آواز زما اوری دا مزرا خونداره لذت داره چې په جماعت کې ولاړې خپل بچی د مخ کې شي او د مونږ شروع کې ته خپل بچی پسې رسته ولاړې بچی دې کم دی رواني ته بچی د الله قرآن لولي او ته ګورې والله د دنیا ډیګری پناه کېدو والدي د دنیا ډیګری ختمېدو والدي خو مورې تا چې کم تربیت او کم نسبت دې بچی له ورکړی دی پلاره چې کم نسبت دې ورکړی دا هغه ډیګري د نسبت واله ده چې انشاءالله د محشر په میدان باندې د حشر په میدان باندې چې سم نه میلاویږي اے پلارا دری بچی په سر باندې به انشاءالله الله تاج در پسري اے مورې دری بچی په سر باندې به انشاءالله الله تعالی تاج در پسري تا دا بچی به انشاءالله جنت ته داخليږي د جنت مزه به اخلي د جنت خوندونه به اخلي والله د دنیا د ډیګرونه نه من کوم نه خو د دنیا ډیګری ټوله بے وفا دي دا ټوله بې مینې دي دا ټوله بې محبت دي د دنیا په ډیګرو کې ادب نشته د دنیا په ډیګرو کې ادب نشته دی خبر بس دا واوري څنګه ادب نشته ذکر ته ویم زما استاد محترم دی ډېر لوی سړی دی عامل دی زور عالم یو ابۍ ورسره جړلې نو پاسې ده ما یې د ابۍ ولې جاړي ما ته وایي ته راشه کښېنه تا ته قصه کوم ته واعظې ته یې وې خطیبې ته یې وې ما ته ویل دا زنانه چې پاسې ده وایي دې راته وویله چې زما بچي زه بېګا والی یم او تعویض وله وکړه ما یې چې په څه باندې ما یې چې تا پې تعلیم نه یې کړی وایي راته جواب کې وویل چې زما بچی بېګا د یونیورسټۍ نه راغلی و د اسلام آباد د پېښور د یونیورسټۍ نه راغلی و چې بېګا راغی جمع و نو دا لګیو په موبایل یې چا سره خبرې کولې ما چې بچیه دا خبرې دې سمې نه دي بچیه دا خبرې دې ګورې ښه نه دي دا تر چا سره خبرې کوې ما لږ دومره وخت خو راکړه سبا به بیا د ملګرو سره سبا ماسپښین له بیا ته چې کوم دی پېښور ته ځې بچیه یو هفته پس راشې لږ ما ته وګوره چې زه تا ته وګورم زما دغه یو بچی و وایي دا بیا په موبایل باندې لګیا و بیا فرمایي دا مور وایي زه پسې ورپاسېدم چې بچیه لږ شان دا خبرې سمې ستا نه دي وایي دا زما نه پاسېدو بار ووتو چې بار ووتو وایي زما زړه درد شروع کړو چې یخني ده پوه ماله دا به یخني کېږي بار ولاړ دی رپېږي به زه پسې بار و چې یا بچیه دننه راځه زه پسې ورالم دا د دیوال خوا کې ولاړو خبرې کولې وایي ما ورته وایي چې ګورې بچیه ما تعالی حلال پی در کړي دي بچیه ګورې ما ته حلالي راوړې بچیه ستا د خبرې چې چا سره ته کې دا ما ته ښه نه ښکاري دا ته چا سره لګیا یې نو وایي د ده خوله وزګاره نه وه نو وایي حضرت څه وکړل ویل چپړی راواغسته څپلی راواغسته او زما دا مخې پې وو وایي دا موبایل یې لرې کړو ما ته وایي چې ته د زړې زمانې ښځی ته ګرل پرنټ او بوای پرنټ د سره پېژنې نه حضرت زه بېګا والی یم حضرت زه بېګا والیم زما بچي له تعویض وکړه چې زما بچی سم شي چې زما بچی چې کوم دی سم شي والله
د دجالي دور دی والله د دجال هواګانې رالوتې دي والله د دجال فتنه رالوتې ده والله خپل بچي د قرآن سره منسلک کوي خپل اولاد د قرآن سره منسلک کوي والله ژاړئ به بیا والله جاړې با چې زمونږ پیدا دي د هغوی حال دا دی والله که په لاره ترې نه لاړ شي چې زمونږ پیدا دي د هغوی حال دا دی چې پلاره مور له ټیم نه ورکوي چې د دوی نه پیدا شي هغه به څنګه تر دوی نه پیدا شي هغه به څنګه والله خپل بچي د قرآن سره منسلک کوي د مدرسو سره منسلک کوي د علماو سره منسلک کوي د دنیا تعلیم دیم کوي زمینداري دیم کوي غټو غټو عهدو باندې کینی غټو عهدو ته حافظ قرآن سمنې کوي نو عالم دین د غټې عهدې نه سمنې کول نه کوي قرآن دا نه وایي چې په عهده باندې مه کښېنه قرآن تا ته دا نه وایي چې زمینداري مه کوه قرآن تا ته دا نه وایي چې صنعت او تجارت او حرفت مه کوه خو خدا را بچی د قرآن مجید د سایه د لاندې راوله چې په هر عهده باندې کینی کیدي نه خو چې د قرآن غلامي چې د قرآن غلامي رشوت بنالي ډاکه به نه کوي د پردو مال اخیستونکی به نه وي د پردو جیب وهونکی به نه وي په هغه باندې بیا ګپلې نه راوځي په هغه پسې به وروسته کیسونه نه راوځي انشاءالله تعالی چې حافظ قرآني انشاءالله تاسو نظاره کړې ده او تاسو تماشه کړې ده الحمدلله الحمدلله په وطن عزیز کې په هر چا پسې وروسته چې کوم دی تیلی بل شو 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 که نه دی بل شوی نو ستا چې کوم دی په ټاپه باندې په حافظ اخترلي پسې نه دی بل شوی الحمدلله نه دی بل شوی پسې پوښتنه یې ترې نه ده کړې تپوس یې ترې نه دی کړی عدالت ته یې نه راغوښتی چې راشه پوښتنه نه کوم څومره الحمدلله دا علما دا د قوم خیرخوا د ملت خیرخوا د معاشرې خیرخوا د صنعت او د حرفت او د قوم جړېدونکی قوم چې کوم دی دا جړېدونکي خلک دا حضرات علما کرام دي نن چې کوم دی دا یو قاري صاحب چې دلته رالم ومې کتل ورته هغه قاري صاحب ته مې وکتل الحمدلله نن یې له یو بچی حافظ قرآن درکړو کلیوالو نن یې بچی حافظ قرآن درکړو خپل بچي حافظان کوي خپل بچي حافظان کوي او د حافظانو پلاران جوړ شي د چا پلاران جوړ شي د حافظ قرآن امیر صاحب چې کوم دی بیان ته ودرېدو نو خلک ترې روان شول امیر صاحب ته کینې لکه نو یو دوه طالبان هم پکې روان شول نو امیر صاحب پسې اواز وکړو ویل زه د مولیانو پلار یم کینې بس طالبان هم کېناستل هغه ویل دا پکې بل پلار راغی چې د مولیانو پلار دی هغه ویل ما له شپږ بچي خدای پاک راکړي شپږ واړه د جامع بنوري ټاون کراچۍ نه فارغ دي د شپږو مولیانو پلار یم د مولیانو پلار او کنه خلکو ویل واقعي ویل زه د مولیانو پلار یم خلک وایي زه د چا پلار یم ځان د علماو پلاران جوړ کړي ځان د چا پلاران جوړ کړي د علماو د حافظانو چې په کور کې د پیغمبر وارثي چې په کور کې د قرآن حافظي د کور کې به خیر برکت او رحمتونه زه به د الله تعالی نه دعا کوم په دې الفاظو چې الله تعالی حضرات راغلي ما بیان ډېر وکړو الله تعالی د هغوی نه معافي غواړم زه به دعا کوم چې الله تعالی دا بچی حافظ قرآن جوړ کو الله تعالی دې